منګوره د سوات یو ځانګړی د ولاکه آبادۍ ښار چې پکې هر سحر لوی ذات ډیرو انسانانو له نوی ژوند ورکوي. خو په دې ښار کې دوه قسمه داسې انسانان هم دي چې یو له خو الله پاک د یو انسان په ذریعه نوی ژوند نصیب کړی دی، خو یو په دې ارمان پراته دي چې یوه ورځ لوی ذات الله پاک هغو ته هم نوی ژوند نصیب کړي. ښه ملګرو، اوس په دې ټایم کې زه روان یم احمد بای خواله. اول د هغه سره میلاویږو، د هغې نه پس په ځو هر څه به درته ښایو. هغې نه مخکې چې احمد بای سره میلاو شم، پرون کارډ مې جوړاو، هغې نه مخکې هغه راته ووایي چې ګاډ نوي کاپي راوړه، نو کاپي مې راوړه، دا ورکوم او هغې نه پس زه احمد بای سره میلاویږم. ښه قدرمنو، اوس رالم د احمد بای خواله. احمد بای السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه دی؟ السلام علیکم. څنګه یې؟ خیر دی. قدرمنو، دا دی بابر صاحب و احمد بای راځي روان د چیز کو ان شاء الله هغه بس بیان ته کیږي. ها ملګرو، احمد بای سره چې اوس کو اوس د خیر روان یو په دې لاره باندې زه خپل ځای ته ورسو، نو ان شاء الله تاسو بار څه خپل وینئ چې څه مقصد دی زموږ. هلته کې راغلي یو نوی ژوند اصل کې یو ریهیبلیټیشن سینټر دی، په هغې کې چې کوم زموږ وروڼه دي، ملګري دي، چاته چې نوی ژوند میلاو شوی دی، هغو سره میلاویږو. راسه ښه قدرمنو، دا وخت رالو نوي ژوند ته، کوم چې ما تاسو ته ویلی و، کوم انسان چې د فرشتې په شکل کې الله پاک دی نور انسانانو له ورکړلی چې د هغه په ذریعه هغو ته الله پاک نوی ژوند نصیب کړلی، هغه زما سره ولاړ دی. د په پښتو ادب کې چې کله زه راتلم، نو زما د کلي کې چې استاد د هغه نه دویم پس زما څوک استاد و، هغه حیران صاحب دی، او حیران صاحب د پښتو ادب دپاره هم ډېر خدمات دي کړي دي، او کوي لګیا هم دی، زما استاد هم دی. خو د حیران صاحب سره د خبرو نه مخکې د حیران صاحب چې کله میلاو شوی یم، د حیران صاحب یو شعر زما ډېر خوښ دی، هغه حیران صاحب ته هم پته ده. اول به راته شعر وایي، بیا به نور د نوي ژوند باره کې هغو سره هم یوه خبره دوه وکړو. حیران صاحب اول خو راته شعر ووایه. عمران، ډېر زیاته مننه چې تاسو ټایم وویستو دلته راغلی نوي ژوند سینټر ته. وایي چې نامه یې په خوله مړه سړی واخلي، چې نامه یې په خوله مړه سړی واخلي، او ته به وایې خوله کې ګوړه سړی واخلي. او په هېڅ قسمه اشارو کنایو نه دی، په هېڅ قسمه اشارو کنایو نه دی، او دې رقیب پسې چې دړه سړی واخلي. واه ډېر ښه حیران صاحب. حیران صاحب نور خپل ژوند مو څنګه تېرېږي؟ بس د الله احسان نه ډېر زیات ښه تېرېږي، ډېر زیات خوشحاله یم، ډېر زیات مطمئن یم. کم انسان چې نور له خوشحالیانې ورکوي، هغې لپاره کار کوي، نو الله پاک د هغه ژوند کې څنګه تیاره کولی شي. حیران صاحب ستاسو خدمات چې کوم دي هغه چا نه پټ نه دي. دا راته ووایه چې تېر پېر د تاسو سره میلاو شوی وم، هغه ټایم کې نوی ژوند چې کوم دی په سینټر هسپتال کې د پاسه و، او په هغه وخت کې کوم د ستونزو ښکار چې و د زی ډېره غټه مسله وه. نو دې پېرله چې رالم، ماشاءالله تاسو سره ډېر غټ ځای دی، ما ته ښکار چې هغه دغه یو حده پورې پوره شوې ده. خو اوس الان ساعت داسې څه ستونزې دي چې اوس هم نوی ژوند د هغې ښکار دی. عمران خان، زه به د ټولو نه اول د هغه شخصیت شکریه ادا کوم چې د چا په سپورټ باندې دا کار شروع شوی دی، دا آیډیا د چا و، هغه موجوده ډي آی جي صاحب چې زموږ د سوات کوم دی، محمد اجاز خان. جی دا د هغو خپل ذاتي خواهش و، او هغوی یو خوب لیدلی، او ما ورله تعبیر دغه کړو، منډه تله هغه چې دی ما وکړو، کار مې شروع کړو. او مسلې خو چې ان ټایم یې هر وخت مسلې، ما سره 212 کسان په ویټینګ لیست باندې دي چې هغو بس دلته راځي، دوی ځینې به علاج کوي، ځي به ما ته په انتظار ناست دي، څوک په ډیران کې، څوک په نالۍ کې، څوک په سهارت کې، څوک په سهالت کې. نو که تاسو د مسلې د کشالۍ وایي، موږ ته د راشن مسلې د هغې نه علاوه ځای دلته زما سره 80 کسان دي، نور پکې نه راځي. نو ډېر خلک شته په دې وطن کې، مالداره خلک شته، او هغو داسې غواړي چې زموږ مالونه په یو ښځې کې ولګېدي. زما په خیال دا مې یو ښه کار دی چې د یو انسان زندګي بچ شي. نو که موږ ته یو غټ زیږی میلاو شي، او دا کم 212 تنان چې ما ته په انتظار ناست دي، او د هغو ژوند پکې هم بچ شي، ځای چې کوم دی هغه موږ ته ډېر غټه ستونزه، ځکه چې په ټول ملکنډ ډویژن کې داسې څه ادارې نشته دی چې داسې قسمو خلکو دپاره پکې هلې ځلې وشي. نو زه غواړم چې دا کم موجوده چې زما سره 80 تنان دلته دي،
دې کې واړه دي چې هغو ته ښه تعلیم څوک ورکړي دا ذمهداري زمانه والي د دونه ښه شهریان جوړ کړي ښه پاکستانیان دې جوړ کړي ښه افسران دې جوړ کړي بل چې کوم ځوانان دي زما سره نو زه غواړم چې دوی ته ښه هنرونه چې د هغه وښودلی شي او بیا دوی ته ښه روزګارونه ورکړی شي. بس حیران صاحب او الله پاک مو کامیاب کو تاسو د کامیابۍ په لاره روان یم مقصد نیک دی هر چا ته ښکاره دی نورې خبرې هم حیران صاحب سره کوو حیران صاحب غواړو چې د ملګرو سره میلاو شو څنګه به تاسې بالکل بخیر ګډواله احمد بھائی ستاسو نوم دی علي رحمان ښه قدرمنو دا لږ چې کمی نه دا زما د کلي دی خو داسې ما ته پته هم نه وه چې زما په کلي کې هم داسې کسان شته اوس چې دا صحت تاسو ګورئ نو د حیران صاحب په وجه باندې الله پاک ښه ښکلی برابر کړی دی او نور هم د برابرتیا په مخه باندې روان دی نو دا هغه ماشومان دي عزتمندو چې تاسو به کتلي چې دوه به کم کم ځای کې ناست ته اکثر وګورئ ماشومان د دې عمر ته وګورئ او بیا چې په کم عملیاتو کې دوه اخته شوي وو که هغې ته سوچ وکړو نو یقینا که سړی په ځان باندې راوالي نو هغه ته به هله دا احساس وشي الله دې نه که که د چا خپل زوی داسې په کم عمر کې چې د هغه د لبو ورځي د هغه د سبق ورځي هغه په دې فضولیاتو کې په عملیاتو کې اخته شي او داسې اخته شي چې بیا د هغې نه راوتل یو ډېر ګران کار دی څنګه چې د دې ادارې او د دې ریهیبلیټیشن سینټر نوم نوی ژوند دی نو هغه نوی ژوند چې کوم دی هغه تاسو ته د دې ماشومانو ګلالو په دې شکلونو کې هم ښکاري او یقینا چې تاسو به هم پخپله منئ چې او دا حقیقي نوی ژوند دی چې د حیران صاحب په لاسو باندې الله پاک دې ګلالو ته نصیب کړی دی او دوس په ژوند کې لګیا دي د خیر خپل دا ګران وخت نه چې کوم دی هغه راوځي عزتمندو اوس دې ټایم د مسلم سره ولاړ یم مسلم به ستا څونه وغوښو په دې اداره کې چې راغلي زما دلته 2 میاشتې 2 میاشتې وشوې په دې 2 میاشتو کې تاسو مطلب چې کوم دی تاسو څه ولیدو سرجي ډېر ښه سړی دی او موږ نشیانو راوستي د بازار نه راوستي اوس ډېر خراب و اوس خو لړخۍ برابرې لکه ګزاره هم کېږي هر شی میلاویږي خو پرابلم نشته دی تاسو به څه نشه کوله موږ پوډر څکل پوډر به وڅکل عزتمندو د پوډرو نوم که تاسو واورئ که نه پوډر به وڅکل په دې باندې یو پیر بیا که غور وکړئ پوډر تاسو وګورئ د مسلم بای په شانتې په بازار کې موږ له ډېر خلک مخې راځي آیا که په دې ټایم کې دا مسلم بای خپل په هغه زوړ حالات کې وی نو زما نه د خیال چې زه ورسره یا داسې میلاو شوی وی او یا ورسره بل انسان چې کوم دی وختی وی چې داسې میلاو شوی نو تاسو چې دلته یې ګورئ د نوي ژوند هغه د دو په مخ کې هغه تاسو ته ښکاري چې څونه بدلون الله پاک راوستی دی او یقینا نور به هم ګور دلته کې ملګري دي هغه مانځه ته ولاړ دي دی خوا زما ژوند ټیک شو اوس په زه د نورو خلکو ژوند ټیک کوم نو 18 میاشتې بیا زما وشوې چې دلته کې د خدای خدمتګار په حیث باندې ما دلته کې وویستې د دې خلکو د خدمت لپاره نو قدرمنو تاسو وکتل همدا احساس دی چې هغه ته پته ولګېده چې زما اول ژوند څنګه و او اوس څنګه دی او بیا چې د ده نور کمرونه دي داسې د ده اوس د ژوند څه مقصد دی یو مقصد ده ګڼلی دی په نوي ژوند کې چې لګیا دی دلته کې زما سره خواته یو بل وړوکی هلک ناست دی چې د ده په عمر باندې زما خپل ورور دی کامران که ده ته زه وګورم او هغه ته ګورم نو په دواړو کې چې کوم دی ما ته ډېر فرق نه ده کېږي ته خو راته اول خپل نوم ووایه معلوم سکندر نوم دی د سکندره ستا څونه وخت شو دلته ما دلته کې 8 میاشتې کېږي 8 میاشتې کېږي سکندر تا به څه نشه کوله ما به چرس کله او سمجوان هم هېڅکله ګولۍ قدرمنو تاسو وګورئ دا وړوکی هلک دی چې موږ ته پته نه لګي چې سمربان د څه دپاره استعمالېږي که نه او هغه استعمالېدو خپل د روزمره ژوند دپاره خبره کوم چې موږ ته د هغې پته نه لګي او هغه بیا یو کس د نشې دپاره استعمالوي نو یو څونه غټه خبره ده نو په خپله باندې کتل او خبره به تاسو ته ښه واضحه کېږي ورو
چې آیا دا نوی ژوند دی او که نه دی. تاسو وکتل، ماشومان هم وکتل، بیا همزول هم زموږ وکتل، بیا مشران هم وکتل. په دې ټایم کې چې را سره کم شخصیت دی نو که هغه ته زه وګورم نو زما د والي صاحب په عمر کې دی او دلته کې هغه د هغو سره م یو خبره دوه کوو چې ماماجي ستاسو څونه عمر دی؟ شپېته کاله ستاسو عمر دی جي. او تاسو څو کاله نشې وکړې؟ 30 کاله تاسو نشې وکړې جي. څه نشې وکړې؟ تقریبا ټولې نشې تاسو کړلې 30 کاله. ها، او اوس تاسو په نوي ژوند کې څونه وخت شو جي؟ 3 میاشتې وشوې. ها، قدرمنو ماماجي تاسو واورېدو چې 80 کاله عمر دی او خپل د عمر نیمه حصه 30 کاله چې کم دی دو یوه نشه نه ده پرېښودې. په دې 30 کالو کې تاسو یوه داسې پیدا خو ولی شئ چې تاسو نشې درکړي؟ لکه په 30 کالو کې تاسو ته یوه پیدا پکې تاسو ونه لیدل. ښه، نو قدرمنو تاسو وکتل چې باباجي وایي چې ما 30 کاله نشې کړلي او په دې 30 کالو کې هغه یوه پیدا په دې کار کې نه ده لیدلې. نو زما چې کم وروڼه کم ملګري دی لارې طرف ته رجحان کوي ځي، دا سوال د هغو نه هم دی چې 30 کاله کې دې ماماجي پکې یوه پیدا ونه لیده. نو که ستا 19 کاله عمر دی او ته د اوس نه چې کم دی دا کار دې شروع کړی دی نو ته به پکې څونه پیدا لاندې کړې په دې کار. قدرمنو دا و نوی ژوند چې تاسو ولیدو، اوس ورځو هلته کې چې کم کسان ته نوی ژوند هم پکار دی څنګه چې حیران صاحب ووی. نو راځئ چې هغه خلک هم وینو. تاسو وکتل دا هغه خلک دي چې هغو ته د نوي ژوند ضرورت دی. څنګه چې حیران صاحب وویل چې ما ته څه له پاسه 200 کسان اوس هم په ویټینګ لیست باندې دي چې ما ته د ځي مسله ده. دا لوی ښار دی چې په دې کې ډېر شتمن خلک شته هغه غواړي. نو د هغو نه دا درخواست دی، هغو ته دا وینا ده چې مخکې راشئ د حیران صاحب سره سپورټ وکړئ، د هغه ملاتړ وکړئ او دې کسانو ته کم چې زموږ په دې لارو کوڅو کې په دې نالو په ډیرانونو کې ګرځي د دوله د نوي ژوند ورکولو یو هڅه وکړئ، یو کوشش وکړئ، بیا وګورئ چې الله پاک دوله نوی ژوند ورکوي او که نه ورکوي. قدرمنو د دې نه مخکې چې زه تاسو ته هغه خلک وښیم چې هغو په دې تمه پراته دي چې الله پاک ورته نوی ژوند نصیب کړي او دو په د خپل نوي ژوند کې نورو خلکو له نوی ژوند ورکړي. د هغې نه مخکې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. که زما دا نوي هڅه ستاسو خوښیږي دا د نورو ملګرو سره مخې ته شیر کړئ. ډېره مننه. راځئ ملګرو چې هغه خلک د ته م وښیم چې هغه صرف د دې په ارمان پراته دي چې موږ ته الله پاک نوی ژوند نصیب کړي، خو په دې دنیا باندې د هغو دپاره دا ناممکنه ده چې هغو ته نوی ژوند نصیب شي. نو ملګرو راځئ چې دغه خلک وینو او د هغې سره عبدالرحمن بابا څه ویلي دي هغه م واورئ. یو زنده چې د مرده په قبر ورشي دومره بس دی نصیحت په دې دنیا. عبدالرحمن بابا.